په سوشل میډیا دوه درې قسمه ویډیو هغه چلیږي. یو ویډیو خو تاسو چې کتی شئ په سکرین باندې دا خلک یادوي. دې نه پس که تاسو راشئ لاندې کومه چې ډېره زیاته وایرل ده او که دا تاسو پلی کوئ په دې کې اروپ څه چې کوم کس ناست وي دا هم ده. نو زه تاسو ته دا ویم چې دا د اروپ کم تره چې دی هغه دی، یعنې خپل سکه تری دی او هغې داسې یا په مخ ښکل کړي. داسې یو ویډیو یې کړله هغه هم په ولاګس کې او هغه چې دی ډېره زیاته شیر کېږي. که تاسو ګورئ نو خلک مختلف قسم دي. نه پس که تاسو لاندې راشئ دا ویډیو چې کوم ده هغه ډېره زیاته په ټرینډ کې او د دې کوم تفصیل چې دی هغه ډکې بای زه تاسو سره شیر کوم. هغه په خپل کوم چینل چې دی هغه مکمل ویلی دی. لکه وایي دا ولاګز د دې د چا نو د دې جینۍ کوم تصویر چې دی د دې کوم آی ډي چې ده هغه یې راغستې ده. وایي چې دا د دې یو ویډیو وه او دې داسې غلطه ویډیو جوړه کړې او هغې ته چا تصویر لګولی دی او هغه ویډیو یې راغستې ده او کوم اروپ باندې کوم تصویر چې دی هغه یې ورسره ایډیټ کړی دی او هغه یې بیا په سوشل میډیا اپلوډ کړی دی. که دا وخت تاسو وګورئ نو ټرینډ هغه لا ختم نه دی. لکه تاسو کتی شئ اروپ او دا کم د هغې کم چې سرچ کېږي په کوم نوم باندې نو تاسو دا وخت کتی شئ 4-5 کوم ټایټل چې دي په هغې سرچ کېږي او پاپولر ناو چې کوم دی هغه دا وخت دی په پاکستان کې. نو کوم د دې ویډیو چې دی هغه حقیقت خو تاسو ته معلوم شو چې ویډیو هغه پیک یعنې په ای آی باندې جوړه شوې ده، څه حقیقت هغه پکې نشته.